سلام او مینا قدرمن ملګرو. ډیر حیرانونکی خبر، دوه همجنس پرسته سړو 3 بچي زیږولي دي. څنګه یې دا کار کړی دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې له پوره معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ښځې او خاوند بچي پیدا کېدل د حیرانتیا او فکر خبره نه ده. خو نن په وړومبي ځل په جنوبي افریقا کې 2 سړو 3 بچو ته پیدایش ورکړی او زیږولي دي. دې پیښې ډیر خلک ګوته په غاښ کړي دي چې همجنس پرستو څنګه داسې کار وکړ. د خبري سرچینې مطابق په رپورټ کې راغلي چې دا 2 سړي چې کریسټیو او تیو مینلاو نومیږي، دواړه همجنس پرست دي او د یو بل سره به اوسېدل. دوی خپل منځ کې په دې سلا شول چې د یو بل نه بچي وزیږوي او د خپل ډي ان اے په مرسته دا هر څه ممکن کړي. د دې لپاره دوی یوه ښځه پیدا کړه چې د دوی په وینا دوی د سکار لپاره عدالت ته تللي او دغه ښځه ورسره هلته ملګرې شوه. دوی ورته وړاندیز وکړ او هغې قبول کړ. بیا دوی یوې ښځې ډاکټرې سره خبره وکړه او یو څو ښځو ډاکټرانو د دوی دواړو همجنس پرستو د بچو د پیدایش نطفه واخیسته، یو ځای کړه او د هغې ښځې په بچیدانۍ کې کېښوده چې بیا همدغې ښځې د 9 میاشتو نه مخکې، یعنې د ماشوم د پیدایش د دورانیې نه مخکې 3 ماشومان وزیږول چې یو هلک دی او 3 جینکۍ دي. دغه همجنس پرسته جوړې رسنیو ته وویل چې که څه هم همجنس پرست دا سوچ کوي چې موږ مور پلار نشو جوړېدی، خو دا موږ ثابته کړه، ځکه د بل چا پیدا شوی اولاد په خپل اولاد نیول دومره خوندوره خبره نه ده، نو ځکه موږ داسې قدم اوچت کړو او بچي مو وزیږول. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. دا یو حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.